په مات زړه د کور پاتې شونې پاکوي. د زلزلې ټکانونو یې د ژوند بڼه د همدې کور په څېر واړوله. صادق خان په همدې پیښه کې د خپلې کورنۍ 6 غړي له لاسه ورکړل. 14 نور ټپیان شول. په دا پیښه کې خو د میږو تقریبا 6 کسان شهیدون شول، او چې په دا کې 2 بچي 3 بچیان وي او یوه ښځینه وه او 2 بچی وي. دی د کور پخلنځی دی. پیغلوټه لور یې چې خوړی ورته تیارول په همدې خونړۍ زلزله کې له لاسه ورکړه. نور به یې په لاسونو تیار شوي خواړه ونه خوري. دی هغه خونه هم راته په ګوته کوي چې خپل اولادونه یې تر چت لاندې او ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. لا هم کټ په خپل ځای ایثار پاتې دی. حضرت ګل د صادق خان مشر ورور دی. زلزلې د اولادونو جنازې پورته کړې. ژوند یې اوس مخ په ژور کې پاتې کیږي. نه پوهیږي چې کله به د دروند غم دا پیټی سپک او بیرته به پخواني عادي حالت ته راشي. په رقم نه ژوند جوړېږي، په رقم چې کومه نه مول دولت جوړېږي، نه هر څه شی اکاډمیش خو هر څه تباه دي، مولونه تباه دي، هر شی تباه دي. او چې څه د دنیا په مخ کې د هر څه شی ختم شوي دي. او میشنره چې کومه د خدا د چې ماشومان هغه دي په هغه کې خیمې کې پروته دي، ځینې دغسې بهار پروته دي په ترپله کې. تیرې خونړۍ زلزلې د پکتیکا، ګیان او بیرمل په شمول د خوست سپیرې ولسوالۍ بېلابېل کلي ولړزول. په سپیره کې تر ټولو زیاته یې د محمدي سیمه وه. لا هم په ځمکه کې ټکانونه غلي شوي نه دي. هیڅوک په اسانۍ سره په خاورینو کورونو کې نور د ژوند په تیرولو باور نشي کولی. لویانو په ځانګړې توګه ټپي شویو ماشومانو ژوره روحي شکنجه لیدلي. په ژوند یې ویره او ډار داسې راڅرخېدلی لکه د دې ماشومې د سر پر ټاپونو چې پټۍ راتاو شوي. زلزلې د ډیرایو پلرونو ترڅنګ د میندو ژوند هم واخیست. د کوچنیانو روزنې او ډاډ دنده ښایي پلرونو ته پاتې شي. دا د سپیرې ولسوالۍ د محمدي کلی دی، چېرته پکې تېره چهارشنبه سخته زلزله رامنځته شوه. په دې کلي کې پر انساني مرژوب له سربیره ګڼ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. دلته په بشپړ ډول ټول کورونه ویجاړ شوي دي. دوی په ژوره توګه خواخوږۍ ته اړتیا لري. سیف الله ظاهر د افغانستان ملي تلویزیون، خوست سپیره ولسوالۍ.